زموږ سره اوسېدلي اوسئ. د خپرونې هم وروستۍ شیبې دي او همداراز هیله ده چې په راتلونکي خپرونه کې هم زموږ سره اوسئ. سالک صاحب نن بیا هم د خالي ورځ ده چې د اونۍ پیل دی، نو هیله ده چې اختر خو تیر شو، رخصتیانې هم په خیر سره تیر شول. هغه څوک چې په دولت کې وظیفې وي نو هغوی ښه ډبله رخصتي وکړه. هیله ده چې نن دوی د خپل ځان سره سم پلان درلودلی وي. بیا هم په دولتي اداراتو کې ځینې ستونزې شته چې د خلکو کارونه سم نه کوي او همداراز سمه توګه څوک کار نه کوي. هلته یو خو معاشونه د دوی کم دي او همداراز د کار په اړه څوک دومره زیاته البته توجه نه کوي. هیله ده چې نن چې هر څوک خپل کارونه په لور تللي وي، د یو پلان سره تللي وي، همداراز په صداقت سره کار وکړي. موږ خو هېڅ رخصتي نه درلوده، یوازې پرون د جمعې ورځ وه چې رخصتي وه. هیله ده چې هغه چا چې ډېر رخصتي کړي خپل منظم پلان د یو اونۍ دپاره ولري. هغه څوک چې په خپل ژوند کې د خپل راتلونکي ورځو لپاره یو مشخص پلان ولري نو هغه په هغه صورت کې دوی د وخت څخه هم سمه استفاده کولی شي او همداراز خپل کارونه هم مخې ته وړلی شي. موږ ځینې وخت په خپل کار کې بوخت وو، کله چې پلان ونه لرو او یا هغه څه چې د کولو دپاره یې ولرو، یعنې باید موږ دغه کارونه سرته ورسوو. که هغه مو یاداشت کړي نه وي مخکې له مخکې څخه مو هغې د مهالویش نه وي جوړ کړی نو ستونزمن کېږي. خو په هر صورت شاید ډېر ځوانان همداراز ډېر خلک د دې دپاره هم وخت نه لري، همداراز دومره اهمیت ورنه کړي. ډېره لازمه او ضروري ده. لکه څنګه موږ وایو شاید موږ په خپله هم ډېر وخت په دغه خبره باندې عمل ونه کړو. که تاسو یوه ورځ په دغه خبره باندې عمل وکړئ نو بیا درته ثابتېږي چې څومره به په خپلو ورځنیو کارونو کې کامیابه اوسئ. لکه څنګه چې قدرمنو لیدونکو زما همکارې تاسو ته وویلې، په رښتیا سره چې نن پس له 10 ورځو نه نن خلک له کورونو نه راوتلي دي او رسمیات دي، دولت هم رسمي دي او نورې تعلیمي مؤسسې او کورسونه او څه دفترونه او مؤسسات چې دي ټول نن پرانیستل شوي دي. نو خلکو مخه کړې ده د کار په لور باندې، په دې هیله باندې چې لکه څنګه چې هغلې وږمې وویلې چې په ډېر صداقت او اخلاص باندې په ډېر یو قوي هوډ او قوي عزم باندې نن له کوره وتلي اوسئ او ځان سره مو دا پریکړه کړې وي چې هغه د خلکو زموږ د عوامو بیچارهو خلکو کارونه چې تاسو پورې بند دي، تاسو پورې د هغې اړتیا لري، نو کوشش وکئ چې په ښه صحیح توګه هغه ورته ترسره کوئ او هغه کوم ځنډونه او خنډونه چې د کارونو په وړاندې جوړ دي هغه ورته په سمه توګه هوار کوئ او کارونه اخلاص کوئ او د خلکو آزار باید وانخلئ. دغه راز قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې مونږ واورېدل په دې رخصتیو کې اکثره داسې خلک چې په دې اخترونو کې ډېر زیات خلک ناروغه شوي، ډېر زیات خلکو ترافیکي پیښې کړې وې چې مونږ ته خبرونه را رسېدل. نو په شفاخانو کې او کلینیکونو کې زمونږ هغه ډاکټر صاحبانو ته پکار ده، هغه روغتیا پالانو ته پکار ده چې هغوی سره ښه چلند وکړي او زمونږ هیوادوالو ته هم داسې یو دغه پکار دی چې یو کس مریض وي دوی 50 کسه په یوازې ورشي په هغه شفاخانه کې نور ناروغانو ته هم ستونزه پېښوي، تکلیف پېښوي. نو پکار دا ده چې که هغه هر څومره خلک هم ورځي د یو مریض پوښتنې ته، د یو ناروغ پوښتنې ته، نو باید ځینې نزاکتونه دي هغه باید مراعات کړي. نزاکتونه دي، ځینې هغه کارونه دي چې هغه باید مراعات کړي. په نوبت باندې لاړ شي، یو کس ورشي. دوی نامې خو دا 20 کسه د اطرافو نه راغلي څادرونه او هغه د چا خبره واسکټونه او پګړي او دغه یې په سر وي، نو چې شفاخانه کې یو وارې په یو دهلیز کې ورننوته لکه یو جلسه یا جلوس چې وي، در حاله کې یو مریض وي په اتاق کې یو ناروغه لري او 30 کسه په یوازې ورته راځي چې دا هم په نورو ناروغانو باندې بد اغېزه کوي، هم په د شفاخانې یا روغتون په ماحول باندې اغېزه کوي. دغه راز په ډاکټرانو باندې هم. نو هیله ده چې دغه ټولو امورو ته، دغه ټولنیزو نزاکتونو ته باید زمونږ د هیوادوالو پام وي،
تر څو چاته د آزار سبب ونه ګرځي. بله صالح صاحب د خپرونې وروستۍ شیبې دي نو باید چې د لیدونکو سره خدای پاماني وکړو. سمه ده قدرمنو لیدونکو، تر سبا سهاره پورې چې بیا به د خیره ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو.